د افغانستان ښکلي او خوږوازه سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه دریم واده یو ځل بیا له منګل سره کوي. د منګل هلو ځلو او دعاګانو رنګ راوړ. نغمه او منګل به دوباره نکاح کوي او یو ځل به بیا د پخوا په شان ګډ ژوند کوي. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، ښاپیرۍ نغمه په خپله یوه نوې تازه ویډیو کې ویلي دي چې زه غواړم یو ځل بیا له منګل سره دوباره نکاح وکړم. همداسې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده څو موده مخکې استاد منګل په یوه مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ډیر زیات وژړل او خلکو بیا په سوشل میډیا همدا لیکل چې نغمې له ښاغلي منګل سره زیاتی کړی دی، نو ځکه د منګل هم زړه راډک شو او ویې ژړل. د منګل د هغه ژړا په ځواب کې نغمې ویلي وو چې که رښتیا منګل زما لپاره او یا هم زما په وجه ژړلی وي نو زه بیا چمتو یم چې له هغه سره نکاح وکړم. خو اوس په سوشل میډیا یو تازه خبر لاس په لاس کیږي او خلک یې شیر کوي او وایي چې نغمه یو ځل بیا غواړي چې د دویم ځل لپاره غواړي له منګل سره بیا نکاح وکړي او بیا د تیر په شان ګډ ژوند وکړي او زیاتوي چې نغمې ویلي که رښتیا منګل په ما پسې اوښکې توی کړي وي او یا هم زما په وجه ژړلی وي نو زه بیا دوباره تیار یم چې له هغه سره نکاح وکړم. او د سوشل میډیا د کارکونکو څخه یې غوښتي دي چې له هرې خبرې څخه پروپاګنډه مه جوړوئ، د یوې خبرې پوره تحقیق کوئ او بیا وروسته یې شیر کوئ. نغمه وایي چې ما د منګل د ژړا څخه وروسته له منګل څخه پوښتنه وکړه چې تا څنګه او د څه په خاطر په هغه خپرونه کې وژړل. نو منګل راته په ځواب کې وویل چې زه هیڅ په ځان نه یم پوه شوی او ناڅاپي مې له سترګو څخه اوښکې روانې شوې او په کړس کړس مې وژړل. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ښاپیرۍ نغمه په امریکا کې اوسیږي او ښه خوشحاله ده او د بیا ځلې له منګل سره د واده په اړه یې هسې په سوشل میډیا یوه پروپاګنډه خپره شوې چې هیڅ حقیقت نه لري.